د نیکمرغه کوچنی اختر د رارسېدو په مناسبت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د مبارکۍ پیغام. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د نیکمرغه کوچنی اختر د رارسېدو په مناسبت ټول مسلمه امت بالخصوص درنو او متدینو هیوادوالو ته د مبارکۍ مراتب وړاندې کوي. روژې، عبادات، صدقات، تلاوتونه او ټول نیک اعمال مو د الله جل جلاله په دربار اقدس کې قبول او منظور شه. درنو هیوادوالو، دا چې اخترونه د خوښۍ، ورورولۍ، ایثار، بښنې او یو له بل سره د محبت او خوشحالۍ ورځې دي، نو په دې اساس له ټولو درنو او معززو هیوادوالو څخه غوښتنه کیږي چې د اختر مبارکې ورځې د اسلامي او شرعي ارزښتونو په رڼا کې تیرې کړي. له اسراف او له هغه ټولو ناوړو کړنو څخه په کلکه ډډه وکړي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو، او د یو مسلمان په صفت د اقاربو، ګاونډیانو، یتیمانو او اړمنو کسانو سره د خواخوږۍ په موخه له هغوی سره مرسته او نیکي او د نیکۍ چلند وکړي. همداراز له هیوادوالو په ځانګړې توګه د ځوانانو څخه مو هیله ده چې د میلو تفریحي ځایونو ته د ورتګ او راټولېدنو پر مهال د اسلامي او شرعي ارزښتونو درناوی وکړي او له هر ډول منکراتو او ناوړه کړنو څخه دې په کلکه ډډه وکړي. له درنو کورنیو څخه مو غوښتنه ده چې خپل ماشومان او تنکي ځوانان وهڅوي څو د اختر په مبارکو ورځو کې د لوبو او خوښیو پر مهال د خلکو آرام او رواني امنیت ته زیان ونه رسوي، او له داسې کړنو څخه چې د هیوادوالو د تکلیف سبب کیږي ډډه وکړي. بل لور ته له سوداګرو او هټیوالو تجارانو څخه یو ځل بیا غوښتنه کوو څو د اختر په ورځو کې د توکو قیمتونه په خپلسري ډول لوړ نه کړي، له احتکار څخه ډډه وکړي او له خپلو هیوادوالو سره له انصاف او امانتدارۍ څخه کار واخلي. همداراز ټولو درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت محتسبین به د اختر په ورځو کې هم د معمول په څیر د اسلامي او شرعي ارزښتونو د ساتنې، د عامه نظم د ټینګښت او ټولنیز نظم د رامنځته کېدلو لپاره خپلو مسؤلیتونو ته په عادي ډول دوام ورکړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د اسلامي شریعت خلاف کړنې ترسره کړي او د خلکو رواني امنیت زیانمن کړي. په پای کې یو ځل بیا ټولو مسلمانانو او خصوصا درنو هیوادوالو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایو او د الله تعالی جل جلاله له دربار څخه غواړو چې د مبارکې ورځې د ټولو مسلمانانو لپاره د خیر، برکت، یووالي او دایمي سوکالۍ سبب وګرځي.